لیمون شته هغوی څه ته ایمو صرف مقصد دا دی کری ایمو صرف مقصد دا دی صرف یو 2 منټه ټایم راکړئ ایمو صرف مقصد دا دی چې دوه کسان واوري ټیک شو په د لبنان کې کوم غیرت مو په غوښه یو باندې وکړل چې میدان مو ټول پرې خو د میدان مو لا بند کاری صاحب دا خالق سدي خالق وخت نه خوري نن سبا د موبایل داور دی انټرنیټ داور دی ټیک شو ټول کس انسانان د تاسو غوندي انسانان سي دوکه کړی یاسته خطا استلی یاسته تاسو په دغه خبرو پسې زی اما موږ الحمدلله شعور لرو لموږ د سوریه تاریخ نه دورک لموږ د افغانستان تاریخ نه دورک لموږ د عراق تاریخ نه دورک لموږ د یمن تاریخ نه دورک لموږ د لبنان تاریخ نه دورک لموږ د نورو هیوادونو تاریخ نه دورک موږ ته دا شان مراخه یاسته تاسو کنران یاس د لبنان دفاع مو وکړي چې هغه ټول شهید حزب الله مالته د هغه مو ولي پرې خېده دی غوړي مدد مرستنه کوي چې ټول مور باندې ټوکر کړل اوس یغوړي غیرت در پکې نشته دی خبرو ته دی خبرو دا ته ولې چې رسول الله د عزت توهین دی وکړل دا ته وې چې رسول الله د بیبيان او توهین دی وکړل دا تاسو هغه منافقین یا چې په خلو باندې وایي چې موږ اهل بیت منو لیکن تر تاسو لوی منافقین په خدای قسم که په دنیا کې بلوي الحمدلله مو اهل بیت منو مو زړه سمنو هغه کاری صاحب مو اهل بیت منو مو زړه سمنو ایمان سمنو ټیک شو قرآن وایي عائشه رضی الله عنها رسول الله اهل بیت ده ولې کنځلي ورته کوي کاری صاحب لګ ټیم رکوا ټیک شو مو ته اهل تشیع ثبوت متوخی چې اهل تشیع را لګولي چې اهل سنت کافر دي ټیک شو تاسو کول یوم ناری لګوي چې شیعه کافر بس څه چال شو تاوي ثبوت وکړه نه ویلی میوټ کاری صاحب جواب راکړه ته اوس ویلی میوټ چې ودلی نو جواب راکړه کوزي کوم جواب ثبوت درکړي څه دین یاره د خبرې څه کوم کاری صاحب زه ته دې ته نه چې تاسو د دین په باره کې زه بحث وکړم ټیک شو مو سره درې علم نشته کوي بیا مو کوم طالب علم څه دي کنه هغه ته د پاره کوي ټیک شو زه نه بدای خو زه ته دې ته درغلې چې ته په کوړ دې په خبره کوي ته د یو خالق ووري ټیک شو ډیر خالق دوی جواب وردلته چالو یې صبر وکړه وای چا ویل دي چې د اهل سنت د ناره لګولي اوس وخت چې اهل بیت سید نه درته دروخه تاسو سره مو کار نه سي ایز درکم نه معلومیږي چې څوک یاست چانه پیدا یاست کوم منطقي یاست صبر وکړه زه دا زید ته خیر الحمدلله لماذا بلغ منونکو اسلام منونکو رب د منونکو هغه سی بیا ول عزت میور سره هغه سی ته پختنه ثبوت وخت اوس به ثبوت درته ښکارا کی بیا به وایي و مختیزو تلوار مکو مؤمنان او مسلمانان ټول وکسي ابا بیل جناب مؤمنان او امره مسلمانان ټول وکسي د رب دی پاره وکسي دا کتاب دا ټول ورته وګوري کاری صاحب زه ته خبر ته مو ایڈوانس کیولا ورسته بیا صبر وکړه نور خلکو ته نور مسلمانانو ته ښکارا کی ته وکسه دا الدلائل في شرح منتخب المسائل يا منتخب المسائل دي چادا للسيد طائفة المغفور له سيد الحاج السيد حسين الطبطبائي دا هم دي دوی محدث ده هم فقيه ده هم سيد ده دا يټاپي دي مسلمانانو بیا دا څونه وایسته انزم جلده دا یو ټاپه ده درته معلومیږي کنه معلومیږي یا علي یا فاطمه الزهراء دا یبل ټاپه ده څلرم جلده دا یبل ټاپه ده ښه په دې کتابه 293 صفحه ده ټول مسلمانان غوښي الوجه الثاني دلته ډیر کاری صاحب بیا په ټیم راکای خو بیا به مکار کوي الوجه الثاني کوي ټیک شو ته وای دوما وجه ان غير الشيعي څوک د مسلمانانو کافر لشينا بغير ويطول كافر دي سلوي محدث دي دا لوي فقيه دي دا لوي سيد دي دا سيد اغتسوي ان غير الشيعي ها کافر وسوغورا واي ولي واي پدې ځای کې واي وتدل على كفر غير الشيعي طائفة كثيرة من النصوص واي ډېر روایتونه د استسل شایانه بغیر نور ټول کافر دي یو تو واي موږ چیرې ناره لګولې زله تاسو سره پتا نه غږم زری تا په عقیده غږیږم زری تا په کتاب غږی شي ته خبره خاطر شو ته خبره خاطر شو کاری شي غونی سبل بل درته خید غونی ستا د وخت راکو لږ صبر وکړه د تاسو ته ثبوت دروخی تاسو خواړه کسانه تاسو خو جدانه پویګی دا مو غټ محدثین درته خی تاسو لږ وکسه بیا تاسو ته وخت راکو اوس د خپل د غټ محدثینو دغه وګوره دا مسلمانان وګوري شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور العلامة دا إيراني ده
العلامة الحاج ميرزا أبي الفضل طهراني. دا كتاب وګوري جزء الثاني دوم جلده واخلي سكرين شات درسه دې كتاب مسلمانانو پاس صفحه ته وګوري 209 صفحه ده مسلمانانو دې ځای ته وګوري فإنك سوف تصل بالتأمل الوجداني إلى القطع بالحديث الصحيح قطعي الصدور. کته وای لګ وجداني فکر وای وکړي نو ته به وای دغه قطعي صحيح حديث ته وای ورسېږي چې د دولس امامه او په کتابونو کې بشماره بل متواتر تواتر. سي صادق عليه السلام واي قال لما مات رسول الله ارتد الناس الا ثلاثه. كل صحابه مرتدوا كافر سول ما قدرين دي كافر سوي ثم مات واي ديتا محدثين ديتا فقهاء ديتا ملايان ديتا كتابنا دا دي چيري يا دا سيمونه واي دا ګوره چاپ سوين په ایران کې دا او علامه دي دم دي ایران هغه وايي چې ټول صحابه مرتد سوي کافر سوي ته بیا دلته راځي وايي موږ چیرې دا ناره لګولې ده ته دي رسول الله صحابه وته دي رسول الله یاران وته دا بلکې ته ملانه درته راخیسه لیکه بل درته راواخلمه بیا دي عائشه رضی الله عنها په شان کې سديتا مولا دی وايي سي عائشه رضی الله عنها مرتده او کافره ده. تو دلته تقیه کوي دی الله بنده راځه مهرباني وکړوس سفهم غټک خو اوس وای یو خبر وکړه چې جواب درکې دا چې ما پری دوستان د لایټ در سره پورته کړی دا وسالته د دوی په ګروپونو کې ریپورتونه مور باندې وهلای کیږي. اوس راسه دا غدي ته محدثین دروغ وای کریختیا وای کاری چې ټیک شو دی په باره کې موته پاتې نشته صرف اوس ته خبر یو کې زه ټیک شو میوټ ټیک شو اوس به تیمو خبر اوري دا ته کوم هغه کې دی بخیر د زغپلو کوم ایمو عاملون عالمون دی هغه سره مشوره وکړه ټیک شو چیرې دا یو حقیقت یو درویغ دی یو اسی پرنٹ شوی دی کا حقیقت مو دا غد شوی دی ټیک شو دا یو ایمو څه دا اوس کوم موجوده رهبر کې مو کوم شهید شوالو سید علي خامنه‌ای ایدی ولا ته ویډیو وکړه د نیټ زمانہ ده یو منټ چې بلوس ما صبر دي خامنه‌ای درته خیمه دا اوس صبر وکړئ دوستان صبر یو دقیقه الله اکبر الله اکبر الله دې وکړي زمي په کوم ځای کې واخیست زمي په کوم ځای کې واخیست دا مينت پیدا کړل د اوس د خمینی ملا په درته خیمه صبر بیرته راپورته کې دغه دزم وښکارا کړم بیرته راپورته کړ خمینی بس درته خو چې شینه بغیر بل څوک مؤمن نست زه د سوزم لای خو بنه بنديږي سدلته یو واک دغه غلط لګم کتاب ده ډایرکټ ورسه نه بنديږي هغه صبر واخله بابینه سم ده وګورم ورپسې څه شو دغه او درګه دا یو ده ابن ذکر قاری سے بیک لار ده او بیک لار دا چې راشي شو ولا راخلم ښه صبر واخله راشه سپیر تراشه زنګ در روان دی راشه لما دا څه سوي ده دا کیمرا تاسو مالي غټه ده دا د خامنه‌ای سیب کتاب ده دا کتاب ورسره وګوره نیم در سره نوٹ کړه د خامنه‌ای سیب الامامه والولايه د خامنه‌ای سیب وورد مصطلح المؤمن معلومه درته کنه معلومه درته وإذا مصطلح لمؤمن في رواياتنا تعبر عن الشيعي وإذا دي مؤمن اصطلاح سدا دي مو په روایتونو کې دا فقط د شیا د پر راغله شیا نه بغیر بل مؤمن وینسته په دنیا کې دا د خامنه‌ای سیب وای دا خامنه‌ای سیب دا وسی مرسو کاری سیب تو نه مو وشي کې ګلا د ټیک شو کار زه ته خبر اوکم څه کله مو خبر کو تاسو مو کوزاوي مو میوټ کوي خپل هغه په درویغ دا اوس تاسو کومي خامنه‌ای سیب هغه وخت دا بالکل درویغ دی خامنه‌ای سیب مو ته د سنیو د دې دایمو سینی وخت دی دا به ځونه نه وري کوي هغه ته چوس مول وکم مې کې چونه سوال وکم کاری سیب نیټ نشته د زمو سو ویډیو شته د زتا شیر کو سیدا ودا تاسو مو اورنه تو کې اندال انجاده کاری سیب دا خامنه‌ای سیب دغه کتاب کې دروغ ویل دي دا دغه کتاب ده دغه کتاب ده الامامه والولايه بل اهل السنه دي سني ويختدي هغه سمعك دي خلاص کا هغه محترم اهل السنه دي سني کاری سیب
کاری صاحب دا ته کوم خامنه وای، یغنی ای کنه دا خبره درویغ دی دا هغه خبره کتاب سره دی نه هغه خبره. کتاب سره غي چې دا سنی شیا ولا خبره سره کوي نه هغه نه مجمع کې ټوک سوال وکي د شیا سنی څه مسله دی غوتی چې دا تکرار به موسه بالکل نه کوي دینه دښنه ته پیدا رسیږي تاسو د خلک ویلي درو ګمرو کړی دي کاری صاحب ای دا دي ماتم مرکز دی نه ده دلته ماتم مکوه خبره نه چې تراوی مرکز دی تراوی تا ما کوه نو د تراویح مؤمنان کوي موسیقي خو نه کوي د خدای په بزر سره متعی کوي نه ماتمونه کوي کاری صاحب خبري تقویق چوا زه اهل السنت تاویل د موږ د سینې وختان دي اهل السنت د سینې وختان دي دوستانو لایف د سره پورته کړی بارک الله فیکم مایک د خلاص یو خبره کوه د تلوار دی ولې دا څه چنجې در پکې ده کاری صاحب زه ته بیا راخې ته بي وا ودا کوي چې ته به مو میوټ نه کوي د رب مو هلاکړه زلار سره دغه کو ماتم دی کو جواب نه سره کولای دي اهل سنت دي سینې وختان دي ها اهل سنت په داسې مردار و سینو د وختان نه راخیزي واغه سينو باندې ستر ټوله ورځ ماتم کې هغه د اهل سنت وختان دي جنې جوړ کړل ها د تا سید وای سید امخ کې سمې درته ښکارا کړی چې ان غیر شیعي کافر په صراحت سره ته دلته راځي لما سره تقیه کوي ته راځي دلته لما سره څه شي کوي تقیه کوي دا د خمینی سي په ولا بلا ګور د ليله القدر شپه د مسلمانانو دا د خمینی سي خپل کتاب دا ولا بلا ثم الله د ليله القدر شپه د روزه د خمینی سي خپل کتاب د سله شیانه بغیر بل څوک مؤمن نسته یوازې مؤمن د شی مؤمن استغفر الله استرازي خبرې ته وګ نه نسی پلانای دا څوک د مهرباني وکړه خانلي مهرباني السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم ساله والده خیر قاری صاحب مهرباني خپل پښتنه یاره قاری صاحب ما خو تاسو نه یو خبره مې کوله تاسو دا ډېر جاهلان چې روچت کوي او دوی دا کنځلې کوي معذرت غواړم ټول مرګرو ته سلام کوم حسین زلرس دوی کې وی خیر سړی ستاسو دلته قران او حديث درته وای ته تر دوی لوی جاهلیه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام ته دغه اوس کس راغلی ته تر دوی لوی جاهلیه صاحب د تاسو ول خبرونه زوینه او الحمدلله پتا تاسو غلطه خبره ته وګ نيسه خپ پیږي چې د قاری صاحب خبره کې ټپ هغه چې کله دینو واخیستي لس واره مو تاسو ته ویلي دي چې دلته متوجي چې کله مونږ درته واخیستي بیا راځي تکرار شروع کوي ها